نن خو زما دستر بندی د عمر جان نشتر مان ده سړګي می مات لنی ګریوان دی عمر جان نشتر مان ده د علم تاج خو من نصیب شو نصیب من نشول. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې معینت کې د شهید مولوي عبدالسلام د دینی مدرسې څخه نوي ستنه علما فارغ او د دستربندۍ مراسم ترسره شول. زما دستر بندي د عمر جان نشتر مان ده. د فارغت په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال الحاج مولا عبدالحق اخون همکار او د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث ندا محمد ندیم، د وزارت د دفتر رئیس مولوي زین الله بیر، د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین کانی او د نشئی توکو سره د مبارزې د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدی او شیخ الحدیث مولوي عبدالسمیع غزنوي ګډون درلود. دغه مراسم چې د مقام د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، ګڼ شمېر دیني علماو او په سلګونو خلکو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال مولا الحاج عبدالحق اخون همکار وویل د خلکو پر مخ مو باید د خدمت دروازې پرانیستې واوسي. الحمدلله موږ په دې باندې خوشحاله یو. په روژ کال هم موږ د مخدره موادو په معاینت کې ډېر فاضلان درلوده، سږ کال یې هم لرو، د آینده دپاره هم اراده ورته لرو. نو خواهش مو دا دی چې په ټولو مرکزو کې که په لیواوې دي، که کلي اردوګان دي، که قومندانیانې دي او نور مرکزونه دي، په ټولو کې باید دغه ترتیب جاري سي چې تر څو زموږ ټول مجاهدین هغه علما کرام سي چې کله عالم سو انشاءالله دغه څه بیا ډېر د خیر توقع وي، هغه بیا انشاءالله ډېر جامعې ته ډېر په ګټه تمامیږي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث ندا محمد ندیم وویل چې معاش لپاره علم مه کوئ او اسلامي ټولنه د کامیابۍ د علم پرته ناممکنه وبلله. د دې ترڅنګ یې نوي فارغین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. خپل د علم هدف دا نه ګرځي چې خلک مې اعزاز وکړي، خلک مې احترام وکړي. دغه دستربندي او فضیلت دا یوازې او یوازې د دې ذریعه سي چې د خلکو مرجع وګرځم، خلک مې لاس رامچ کړي، خلک په شیخ صاحبو، په مولوي صاحبو، په فاضل صاحب راته ووایي. او نه دي د علم ذریعه یوازې د دې دپاره ګرځي چې دا به زما د معاش د ښه ژوند تېرولو، د اوسا ژوند تېرولو دپاره یو ذریعه وي. دا هم د علماو ذمواري مکلفیت دی چې د انسانیت د هدایت کوشش وکړي، د مسلمانانو د صلاح او د فلاح کوشش وکړي، مسلمانان په دین باندې آباد کړي. د طالب په شان کې چې دا راغلي دي چې څوک په طلب د علم پسې ووتی، د دې دپاره لیحیی به الاسلام چې اسلام را ژوندی کړي. نو مقصد د عالم به احیا د اسلامي. په دې کې الله یو موقع راوسته چې په دې کې الحمدلله درس دی صحاو ستوسو او دا د موږ ورونه دا فاضلان حضرات دا درس صحاو ستو نه خلاصو او دوی ته به دستار فضیلت سر کېږي. دا د الله یو لوی احسان او د الله لوی کرم ده. عزیزانو دې حضراتو شیوخو چې دا دومره لوی صحیح البخاري ویلې او په دې کې څومره احادیث دي دا دوی د خپلو شاګردانو ته ویلې، نو چې دا ویلې د آخرنی باب دا میلی سي، د آخرنی حدیث میلی سي. خدا دې دوی یو لطف و احسان په موږ باندې چې موږ ته دا یو حصه راکړه، یو وخت راکړه چې موږ په د مجلس کې په دغه لوی عظیم شرف باندې مشرف شو چې دا درس د بخاري ده. الله دې دوی ته اجر ورکړي. او مجلس د قاري صاحب په دعا باندې پای ته ورسید. یا الله حسناتم قبول منظور کې، سیئاتم په حسناتو راته بدل کې، مزیدم د نیکو اعمالو توفیق نصیب کې. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.